که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم لیدونکو مینوالو، په دې امید چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به مو په تن وي. خپل وطن ګل وطن چینل ته درته ښه راغلاست وایم. مینوالو، نن په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو په خپل فیسبوک کې خپل فرینډ بند کړو. یعنې هیڅوک نشي کولی چې زموږ ملګري وګوري. فقط ته کولی شي چې خپل یاران دوستان او ملګري وګوري، بلکې بل څوک نشي کولی چې ستا ملګري وګوري او ستا له ملګرو څخه لیدنه وکړي. یعنې خپل ملګري څنګه په فیسبوک کې پټولی شو. نو د دې لپاره به تاسو لومړی خپل د فیسبوک آی ډي په بروزر کې خلاصه کړئ، مګر زه یې په ویډمیټ کې خلاصوم. ویډمیټ باندې کلیک کوم. تاسو به ضرور د انټرنیټ سره وصل وئ. دلته به تاسو فیسبوک باندې کلیک وکړئ. کله مو چې فیسبوک کلیک کړ، دلته به خپل آی ډي ورکړئ. ما دلته یو آی ډي ورته داخله کړې ده، نو زه په دې آی ډي کې غواړم فرینډ بند کم. نو تاسو به لاړ شئ، دلته به خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله مو چې پروفایل کلیک کړ، دلته به لاندې ښکته راشئ، د فرینډ باندې به کلیک وکړئ. دې باندې مو چې کله کلیک وکړ، دلته به تاسو د باندې کلیک وکړئ او دلته به بیا مور کلیک کړئ. کله چې مور کلیک کړئ، نو دلته به تاسو انلیمیټ ته ولاړ شئ. په دې باندې به کلیک وکړئ او دا چیک مار به ډک کړئ. کله مو چې دا ډک کړ، نو ستاسو ملګري په مکمله توګه پټ شول او څوک نشي کولی چې ستاسو له ملګرو څخه لیدنه وکړي. فقط یوازې هغه کسان ستا هغه ملګري کتلی شي چې ستا هم ملګري دي او د ده هم ملګري دي. مثلا 3 کسان دي، تا سره هم فرینډ دي او د احمد سره هم فرینډ دي. هغه 3 کسان چې دي، احمد کتلی شي چې مطلب د ده سره ملګري دي. باقي میده نور ملګري بالکل ستا هیڅوک هم نشي لیدلی. نو مینوالو، که ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک او شیر یې کړئ او که چا زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب حتما یې سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا راځم، تر هغې په پاک رب سپارم. د الله په امان.